السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. نن یوه ډیره لویه د خوشحالۍ خبره هغه دا ده د کندهار ښار لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده چې نن د 40 پروژو افتتاح پر یوه ځای ترسره شول. دوستانو، دغه 40 پروژې چې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت په راځي د ملګرو ملتونو د خدمتونو دفتر یا یونپس په مالي لګښت تمویلیږي. په دې 40 پروژو کې به د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې پارکونه جوړیږي، فرعي سړکونه به جوړیږي، کوڅې به کانکریټ کیږي، ویالې به سنګکاري کیږي، مندونه، پاتابونه دغه به سنګکاري کیږي. نو دوستانو، دا د کندهار ښار لپاره یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده او نن ورځ دا د افتتاح ترسره شول او دا به د کندهار ښار په 15 ناحیو کې تطبیقیږي. بله لویه خبره دا ده دوستانو چې دلته به په دې پروژه کې به په دغه 40 پروژه کې به 7000 کسانو ته کاري زمینه برابره سي، 7000 کسان به پر کار سي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه پیسو 2.5 میلیونه افغانۍ 50% به د کارګرو باندې لګیږي. یعنی هدف هم دلته دغه یونپس دی چې دلته خلکو ته کاري زمینه برابر کړي او 2.5 میلیونه افغانۍ 50% به پر کارګرو باندې مصرفیږي. نو دا د کندهار لپاره او د دې ولسونو لپاره یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده او موږ باید په دې زیات خوشحاله سو. نو د دې پروژې افتتاح نن دا ترسره شول. بله او بل خبره دوستانو، دغه پروژې به د کندهار ښاروالۍ تر تخنیکي نظارت لاندې ترسره کیږي. د کندهار ښاروالۍ تخنیکي ټیم به وخت پر وخت د دغه پروژو ارزونه ترسره کوي. او بل خبره دا ده چې دغه پروژې په کومو سیمو کې تطبیقیږي، دا به د کندهار ښاروالۍ د اړوند یا مربوطه ناحیې او د محل مشرانو او د ګذر وکیلانو په خوښه باندې سیمې ورته ټاکل کیږي او په هغه سیمو کې به دغه پروژې تطبیقیږي. نو دا ډیره مهمه او لویه لاسته راوړنه ده او خدای تعالی دې بس په خیر پای ته ورسوي. نو دا و د نن ورځې یو مهم او لوی خبر او د خوشحالۍ خبر. هیله ده چې ستاسې د توجه وړ ګرځېدلی وي. او بله خبره درنو دوستانو دا چې د یونپس دغه پروژې له کندهار څخه اوښتې وې او نور ولایتونو ته تللې وې، بیا د یونپس مؤسسې د کندهار مسؤلینو او د کندهار ښاروالۍ په هلو ځلو سره په تر ډیرو کوښښونو وروسته بیرته وتوانېدلو چې د کندهار حق بیرته کندهار ته راواوړي او دلته په کندهار کې دغه پروژې پلي سي. نو الحمدلله کندهار ښاروالي په دې وتوانېدله چې د دغه پروژو حق چې د کندهار حق و او نورو ځایونو ته تللي وو یا انتقال سوي وو، الحمدلله بیرته وتوانېدلو چې دغه پروژې د کندهار ښار لپاره مو منظور کړې. نو دا و د دې پروژو د نن ورځې لنډ انځور. هیله ده چې د توجه وړ مو ګرځېدلی وي.